د سعودي عربستان پاچا شاه فیصل. يمكنني أصل إليك. هذه هي الحقيقة أيها الإخوان. فعلينا أن نعترف بدولة الصهاينة. نحن دعاة لكلمة الله سبحانه وتعالى. دا د اسلامي نړۍ هغه یوازینی پاچا و چې د ده د یوې پریکړې سره سوپر پاور امریکا د هغه مخې ته په ګونډو شوه. هغه فلسطین د ازادۍ لپاره په یوازې ځان له ټولې نړۍ سره دښمنۍ ته غاړه کېښوده. خو کله چې شاه فیصل د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی رهبر شو نو هغه د خپل هماغه وراره لخوا چې د سعودي خاندان یو شهزاده و په ډز وویشتل شو او شهید کړی شو. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي خاندان دا دومره ځواک له کومه ځایه ترلاسه کړ؟ نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره موږ باید یو څه پخواني تاریخ ته ور وګرځو. د نن څخه شاوخوا 1400 کاله وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو دا ټوله سیمه فتح کړې وه. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې نړۍ څخه رحلت وکړ نو د عربو ډیرو قبیلو د لومړي خلیفه ابوبکر رضی الله عنه پر ضد د بغاوت اعلان وکړ. او یوازې همدا نه بلکې ځینې داسې خلک هم پیدا شول چې هغوی د نبوت دروغجنې دعوې وکړي. د دوی له جملې څخه تر ټولو لوی دروغجن نبي مسلمه کذاب و. نو لومړي خلیفه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د عربو بیا فتح کولو لپاره خپل تر ټولو تکړه قومندان حضرت خالد بن ولید د دغو باغي قبیلو پر لور ولېږه. له دې وروسته حضرت خالد بن ولید په ډېرې چټکۍ سره دا ټوله سیمه بیا فتح کړه. د هغه جګړه د تاریخ له تر ټولو لوی دروغجن نبي مسلمه کذاب سره وشوه چې دا جګړه د یمامه جګړه بلل کیږي. په دې جګړه کې حضرت خالد بن ولید د مسلمه کذاب او د هغه قبیلې بنو حنیفه ته داسې سخته ماتې ورکړه چې د راتلونکو زرو کلونو لپاره بیا د بنو حنیفه قبیله پر خپلو پښو ونه درېده. خو زر کاله وروسته د مسلمه کذاب له قبیلې بنو حنیفه څخه یو پاچا پیدا شو، د سعودي خاندان لومړی پاچا چې نوم یې محمد بن سعود و. کله چې سعود پاچا شو په هغه وخت کې د نړۍ تر ټولو لوی ځواک عثماني سلطنت و. په عثماني سلطنت کې زیاتره عثماني پاچاهان د تصوف پیروان و. او د عثماني سلطنت په وخت کې د مکې حالت داسې و چې د مکې په لوی مسجد کې به هره ورځ د یوه لمونځ لپاره 4 بېلابېل امامان لکه حنفي، مالکي، شافعي او حنبلي ولاړ وي. او له دوی څخه هیڅ یوه هم د بل امام تر شا لمونځ نه کاوه. د همدې حالاتو په لیدو په عربو کې یو عالم راپورته شو چې له دغه نظام سره یې مخالفت وکړ. د هغه نوم محمد بن عبدالوهاب و. خو کله چې هغه د دې هر څه پر ضد غږ پورته کړ نو خلکو هغه له خپل دغه ښار څخه وویست. سره له دې چې محمد بن عبدالوهاب علم درلود خو د خپلو نظریاتو د خپرولو لپاره یې ځواک ته اړتیا درله. او دا ځواک هغه وخت ورته په لاس ورغی کله چې د سعودي واکمنۍ د بنسټ ایښودونکي محمد بن سعود ته د دوستۍ لاس ورکړ. او له دې وروسته سعودي او وهابي کورنیو په ګډه د سعودي په نجد نومي ځای کې یو پیاوړی حکومت جوړ کړ. اوس که څه هم د سعودي کورنۍ یو قوي حکومت جوړ شوی و خو بیا هم د عثماني خلافت په مقابل کې هیڅ حیثیت نه درلود. او عثماني خلافت لا هم د مسلمانانو تر ټولو لوی ځواک و. خو د دې ټولو څخه 200 کاله وروسته عثماني خلافت خپلې وروستۍ ساګانې اخیستلې چې په همدې وخت کې لومړۍ نړیواله جګړه هم پیل شوه. په دې جګړه کې یو ځل بیا برټانوي امپراتورۍ او عثماني خلافت د یو بل مخې ته ودرېدل. خو برټانوي امپراتورۍ ته دا خبره ښه معلومه وه چې تر هغې پورې موږ عثماني خلافت نشو ماتولی تر څو چې د عربو ملاتړ له موږ سره نه وي. طبعا برټانوي امپراتورۍ خپل ټول زور استعمال کړ تر څو عرب د عثماني خلافت پر ضد بغاوت ته وهڅوي. خو دا کار د دوی لپاره دومره اسانه نه و.
د دې لپاره برټانوي امپراتورۍ ته یو ډیر ځواکمن عربي مشر پکار و او بالاخره له ډیر لټون وروسته انګریزانو دا مشر وموند، د مکې شریف حسین. او دا یو عادي انسان نه و بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خاندان سره یې تړاو درلود او پخپله هم یو ډیر لوی عالم و. برټانوي امپراتورۍ له شریف حسین او نورو عربو سره دا وعده وکړه چې که موږ له عثماني سلطنت سره دا جګړه وګټو نو موږ به له ټولې نړۍ څخه خلافت نه ختمو بلکې له ترکانو څخه به خلافت واخلو او بیرته به عربو ته د مسلمانانو د خلافت مشري ور وسپارو. دا خبره چې عرب واورېده نو طبعا ډیر خوشحاله شول او د برټانوي امپراتورۍ سره په ګډه د عثماني سلطنت پر ضد بغاوت وکړ او بالاخره د عربو د همدې بغاوت له امله عثماني خلافت چې پخوا په دومره لویه سیمه خپور و اوس یوازې تر دې کچې محدود پاتې شو. خو اوس چې د انګریزانو ماموریت بشپړ شوی و نو برټانوي امپراتورۍ باید خلافت شریف حسین ته سپارلی وای، خو برټانوي امپراتورۍ دته نه وویل او د شریف حسین مخې ته یو ډیر خطرناک شرط کېښود چې موږ به تا د مسلمانانو خلیفه جوړ کړو خو ته به فلسطین یهودیانو ته سپارې. خو د فلسطین د پلورلو دا برټانوي وړاندیز شریف حسین څیرې او رد کړ. دا چې برټانوي امپراتورۍ ولیدل نو پر شریف حسین ډیر په غوسه شول چې زموږ دې ګوډاګي دومره جرأت څنګه وکړ چې پر موږ سترګې راباسي او په دې کار سره یې خپل ټول ملاتړ له شریف حسین څخه واخیست. د دې وروسته یو ناڅاپي او برخلیک ټاکونکی حالت رامنځته شو، داسې حالت چې په ټولو عربو کې هیڅ داسې مشر نه و پاتې چې د ټولو عربو استازیتوب وکړي. همدا تشه وه چې تر ټولو ستره ګټه ترې یو ځوان عربي مشر واخیسته، د سعود له کورنۍ څخه پاچا عبدالعزیز. عبدالعزیز د شریف حسین له فکر سره په بشپړه توګه مخالف و. هغه ته دا مهمه نه وه چې خلافت د نړۍ څخه ختمیږي که پاتې کیږي او نه هم د فلسطین لپاره کوم عملي ګام واخیست او د هغه ټول تمرکز په یوه هدف راکول، د عربو پاچا کېدل او دا هغه څه و چې انګریزانو ورته اړتیا لرله. داسې یو ځان غوښتونکی مسلمان مشر چې یوازې د خپل ځان په اړه فکر وکړي او د نورو مسلمانانو پروا ورسره نه وي. همدې لپاره له شریف حسین څخه د ملاتړ تر اخیستو وروسته انګریزانو په خپل ټول ځواک سره د عبدالعزیز ملاتړ پیل کړ. د دې وروسته عبدالعزیز د خپل پوځ سره له ریاض څخه د مکې او مدینې د فتح کولو لپاره روان شو او طبعا د انګریزانو په مرسته عبدالعزیز وکولی شول چې په لنډ وخت کې ټوله د حجاز سیمه فتح کړي. کله چې د عبدالعزیز ځواک څرګند شو نو د مکې علماو د کعبې مخې ته د هغه پر لاس بیعت وکړ. د مکې او مدینې تر فتحې وروسته د عبدالعزیز واکمني پر ټولو نیول شوو سیمو په بشپړه توګه خپره شوه او په همدې ډول په نړۍ کې یو نوی دولت رامنځته شو چې د سعودي عربستان په نوم وپېژندل شو. او عبدالعزیز د همدې نوي دولت لومړنی پاچا شو. نو تر هر څه مخکې پاچا عبدالعزیز نوی سعودي عربستان په دوو لویو برخو وویشه. لومړی برخه نجد وه چې د سعودي کورنۍ پلازمینې ریاض پکې موقعیت درلود. د دې سیمې د ادارې لپاره هغه خپل مشر زوی سعود بن عبدالعزیز د والي په توګه مقرر کړ. او دوهمه برخه حجاز وه، هغه سیمه چې د اسلام تر ټولو سپېڅلي ښارونه مکه او مدینه پکې شامل وو. د دې سیمې د چارو د سمبالښت لپاره هغه خپل بل زوی شهزاده فیصل د والي په توګه مقرر کړ. کله چې سعودي عربستان په رسمي ډول یو دولت شو په همدې وخت کې د سعودي ترڅنګ په نږدې هېواد بحرین کې د عربو لومړنۍ تیلو څاه وموندل شوه او له همدې ځایه د منځني ختیځ د تیلو کیسه پیل شوه. کله چې عبدالعزیز دا ولیدل هغه له خپلو انګریزي ملګرو سره یو ځای په سعودي عربستان کې د تیلو لټون پیل کړ. خو د راتلونکو 6 کلونو تر لټون وروسته هم دوی ته د تیلو حتی یوه نښه هم په لاس ورنغله. خو همدې انګریزي ساینسپوهانو وروسته په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې یوه ورځ عربو له دښتې څخه یو غریب سړی راغی. موږ یې روان کړو د سعودي عربستان دمام سیمې ته یې بوتلو. هغه موږ ته وویل هغه څه چې تاسې غواړئ دلته ولټوئ.
نو همدلته به یې پیدا کړی او په همدې ډول په سعودي عربستان کې د نړۍ تر ټولو سترې د تیلو زیرمې چې په دې سره سعودي د نړۍ تر ټولو لوی د تیلو عرضه کوونکی هیواد شو او کله چې په سعودي کې د تیلو کشف وشو د عبدالعزیز قسمت دومره ښه و چې یوازې یو کال وروسته د نړۍ تر ټولو لویه جګړه پیل شوه، دوهمه نړیواله جګړه. د دې جګړې له امله په ټوله نړۍ کې تیلو ته سخته اړتیا پیدا شوه. اوس چې پاچا عبدالعزیز دا حالت ولید نو هغه په ټوله نړۍ کې د سعودي تیل پلورل پیل کړل چې د دې له امله د سعودي عربستان اقتصاد په بېسارې توګه چټکه وده وکړه او عبدالعزیز چې یو وخت یو غریب پاچا و اوس د نړۍ تر ټولو ځواکمن پاچا جوړ شو او په دوهمه نړیواله جګړه کې عبدالعزیز د هټلر پر ضد په کلکه د امریکا ترڅنګ ودرېد. خو کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده د عبدالعزیز انګریزي ملګرو په نړۍ کې یو نوی هیواد جوړ کړ، اسرائیل. کله چې د اسرائیلو مشر د اسرائیلو د ازادۍ اعلان وکړ نو یوازې یوه ورځ وروسته تقریبا ټولو عربي هیوادونو په ګډه پر اسرائیلو بریز وکړ. اوس چې ټول عربي هیوادونه د اسرائیلو پر ضد جنګېدل د نړۍ تر ټولو لوی عربي پاچا عبدالعزیز چوپ ناست و. عبدالعزیز سره ډېرې پیسې وي او یو ستر پوځ هم ورسره و خو د فلسطین د ژغورلو لپاره هیڅ ګام ونه او ویل کېږي چې یوازې 800 سعودي رضاکاران لاړل او د اسرائیلو پر ضد یې جګړه وکړه. خو د ټول سعودي خاندان له منځه یوازې یو کس و چې د فلسطین لپاره یې غږ پورته کړ، د عبدالعزیز زوی شاه فیصل. هغه د یو ان ای یا ملګرو ملتونو په غونډه کې ودرېد او ویې ویل موږ اسرائیل نه منو. هل نقبل بتقسيم فلسطين؟ خو بالاخره اسرائیل آزاد شول. اوس له څو کلونو وروسته پاچا عبدالعزیز خپلې وروستۍ ساګانې اخیستلې. له مړینې مخکې عبدالعزیز خپلو نږدې کسانو ته وویل کاش زما وروسته د سعودي عربستان پاچا سعود نه بلکې فیصل وای او دا هم وویل کاش زما 3 نور زامن هم د فیصل په شان وي. خو بیا هم د ژوند په وروستیو شیبو کې عبدالعزیز فیصل د ځان خواته راوغوښت او ترې 7 ځله قسم واخیست چې ته به تل د خپل ورور سعود سره وفادار پاتې کېږي. او کله چې عبدالعزیز وفات شو نو د هغه مشر زوی سعود د سعودي عربستان پاچا شو. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې عبدالعزیز غوښتل چې د سعود پر ځای د فیصل پاچا شي؟ ځکه هغه پوهېده چې د مشر زوی سعود یو ډېر عیاش انسان دی. سعود 4 میرمنې لرلې او په خپل حرم کې تر 100 زیاتې وینځې درلودې. د سعود 115 تنه اولادونه وو او دا ټوله کورنۍ د هغه په 24 شاندارو ماڼیو کې اوسېده او په ځینو روایتو کې دا هم ویل کېږي چې سعود د شرابو څښلو عادت هم درلود. خو سعود چې پاچا شو نو سمدستي د سعودي عربستان ټوله خزانه پر خپل خاندان لګول پیل کړل. سعود اعلان وکړ چې د نن څخه وروسته به هر شهزاده ته له خزانې څخه په زیاته اندازه پیسې ورکول کېږي او یوازې همدا نه بلکې سعود پورونه واخیستل او د ټولو شاهي شهزادګانو لپاره د $1 میلیارډ په ارزښت د ماڼیو جوړولو حکم وکړ. له دې امله د سعودي عربستان پور نه یوازې 2 چنده بلکې 3 چنده زیات شو. اوس چې سعود د هیواد ټولې پیسې پر خپلو عیاشیو لګولې نو د هغه په کورنۍ کې یوازې یو کس و چې هغه بیا له دې کارونو مخنیوی کاوه، د هغه ورور شاه فیصل. خو سعود د شاه فیصل خبرې ونه منلې ځکه هغه فکر کاوه که هر څومره پور هم واخلو نو بیا هم موږ ته هېڅ تاوان نه رسیږي. خو دا د هغه تر ټولو لویه غلط فهمي وه ځکه ډېر زر د سعود ټول غرور ماتېدونکی و. تر دې وخته پورې په نړۍ کې تیل یوازې په سعودي او څو نورو متحدو هیوادونو کې وو. خو ورو ورو د نړۍ په نورو سیمو کې هم د تیلو کشف پیل شو. له دې سره په ټوله نړۍ کې د تیلو عرضه په چټکۍ سره زیاته شوه او چې عرضه زیاته شوه نو طبعا د تیلو بیې هم کمېدلې او د دې له امله د سعودي عربستان خزانه خالي کېدله. نو اوس سعود بند پاتې شو ځکه ډیر پورونه یې اخیستي وو او د بیرته ورکولو لپاره ورسره پیسې نه وي. خو له دې ټولو سره سعود لا هم د عیاشۍ ژوند ته دوام ورکاوه. د دې کار په لیدو سره د هغه ورور شاه فیصل ته ډیر نصیحت وکړ
او وی ویل ستا دا عیاشۍ دا هیواد تباه کوي. خو سعود د فیصل خبره ونه منله چې بالاخره فیصل په قهر شو د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه او سعودي عربستان یې پرېښود. چې د فیصل له تګ وروسته د سعودي عربستان حالات نور هم خراب شول او یوازې په 2 کلونو کې سعودي عربستان د خپل تاریخ په اوږدو کې لومړی ځل په بشپړ ډول د ختمېدو له خطر سره مخ شو چې اوس سعودي عربستان له تباهۍ څخه یوازې یو سړی ژغورلی شو، شهزاده فیصل. د سعودي او وهابي کورنۍ په ګډه د فیصل مخې ته حاضر شول او غوښتنه یې ترې وکړه چې مهرباني وکړئ خپل ورور سعود له واکه لرې کړئ او پخپله د سعودي عربستان پاچا شئ، کنه دا هیواد به تباه شي او یوازې همتاسې یاست چې زموږ مرسته کولی شئ. خو فیصل ویل نه، زه دا کار نشم کولی، ځکه فیصل ته هغه ورځ په یاد وه چې خپل پلار عبدالعزیز مخې ته یې قسم خوړلی و چې تل به له سعود سره وفادار پاتې کیږي. د همدې لپاره فیصل وویل پاچا به سعود وي، خو زه به د هغه تر مشرۍ لاندې د صدر اعظم په توګه د سعودي عربستان د ژغورلو هڅه کوم. چې سعود هم دا وړاندیز ومانه او خپل ټول واک یې صدر اعظم فیصل ته وسپاره. اوس فیصل چې واک ته ورسېد نو تر ټولو لومړی د شهزادګانو ټولې عیاشۍ ختمې کړې، هغوی ته ورکول کېدونکي په زیاته اندازه پیسې بندې کړې او د شهزادګانو پاڼې یې ترې واخیستې او هلته یې د حکومت د بېلابېلو چارو دفترونه جوړ کړل. او یو بل تر ټولو لوی کار چې فیصل وکړ هغه دا و چې د تاریخ لپاره لومړی ځل په سعودي عربستان کې غلامي ختمه شوه. شاه فیصل د خپلې خزانې څخه د هر غلام مالک ته 2000 امریکایي ډالر ورکړ او هر غلام یې آزاد کړ چې په همدې ډول یوازې په یوه ورځ کې زرګونه غلامان آزاد شول. او د سعودي عربستان د اقتصاد سمولو لپاره شاه فیصل د یو ځواکمن کس څخه پور هم واخیست. دا کس په هغه وخت کې د سعودي تر ټولو شتمن سړی و چې نوم یې محمد بن لادن و. فیصل د ټولې نړۍ څخه اسلامي عالمان سعودي ته راوبلل ترڅو دا عالمان د سعودي د نامتو کورنیو ماشومانو ته اسلام ورزده کړي. او د یادونې وړ ده چې په همدغو اسلامي مدرسو کې د هماغه تر ټولو شتمن سړي محمد بن لادن زوی هم زده کړه کوله، اسامه بن لادن. د شاه فیصل د دې پیاوړو اقداماتو له امله سعودي عربستان یو ځل بیا د پیاوړتیا پر لور روان شو. خو ټول نړۍ ته دا خبره معلومه وه چې سعود یوازې په نوم پاچا دی او اصلي واک په حقیقت کې د فیصل په لاس کې دی. د دې ټول پر مهال پاچا سعود په امریکا کې په آرام ناست و. خو کله چې یو کال وروسته هغه بیرته سعودي ته د عمرې ادا کولو لپاره ولاړ نو د عمرې پر مهال هغه ته دا احساس وشو چې اوس خلک هغه پخوانی عزت نه ورکوي. هغه عزت چې د یو پاچا حق وي خلکو نور سعود ته نه ورکاوه. هغه ته دا خبره ښه معلومه شو چې خلک اوس هغه اصلي باچا نه ګڼي. له همدې ځایه سعود ورو ورو د خپل ورور فیصل څخه نفرت پیل کړ او یوازې همدا نه بلکې د سعود عیاشو زامنو هم هغه د فیصل پر ضد پاراوه، ځکه فیصل چې واک ته رسېدلی و د ټولو شهزادګانو عیاشۍ یې ختمې کړې وې. نو سعود او د هغه زامنو په ګډه د فیصل د لرې کولو سازشونه پیل کړل. سعود او د هغه زامنو د پیسو په زور د فیصل پر ضد هڅونې پیل کړې او فیصل ته دا هر څه ښه معلوم و، خو بیا هم هغه د پاچا پر ضد کوم ګام وانخیست. خو اصلي ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې سعود فیصل ته یو لیک ورولېږه. په لیک کې لیکلي وو فیصله په خپل حد کې اوسه او دا مه هېروه چې پاچا زه یم. زه تا ته حکم کوم چې د سعودي عربستان په لوړ وزارتونو کې زما 2 زامن وزیران مقرر کړه، که نه نو زه به خپل شاهي پوځ در ولېږم او تا به ونیسم. کله چې فیصل د پاچا دا ګواښونکی لیک ولوست نو دا لیک یې خپل ورور ته ورکړ. ورور یې هم سمدستي ولاړ او د پاچا په مخ کې لیک ټوټې ټوټې کړ. پاچا چې خپله دا بېعزتي ولیده نو سخت په غوسه شو او سمدستي خپل پوځ فیصل د نیولو لپاره د هغه ماڼۍ پر لور ولېږه. د پاچا شاهي پوځ ورغی او د فیصل ماڼۍ له هرې خوا محاصره کړه. خو عجیبه خبره دا وه چې فیصل دومره ځواک او هیبت درلود کله چې هغه له خپلې ماڼۍ بهر راووت د پاچا عسکرو پښې ورېږدېدې او د فیصل په لیدو سره دوی په ناپوهۍ کې هغه ته سلامي وکړه. فیصل چې دا ولیدل نو پر دوی وخندل، خو بیا هم عسکر د فیصل د نیولو لپاره ولاړو
ان دا هم ویل کېږي چې پاچا د فیصل د وژلو هڅه هم وکړه. دا هر څه چې وشول نو بالاخره فیصل هغه قسم مات کړ چې د خپل پلار عبدالعزیز سره یې کړی و او ویې ویل نور بس دی، سعود ټول حدونه مات کړي دي. له سعود سره یوازې څو شاهي ساتونکي پاتې وو، خو د سعودي عربستان ټول پوځ فیصل خپل مشر باله. نو فیصل حکم وکړ چې زموږ ښځې او ماشومان دې له ماڼیو څخه وویستل شي، ځکه چې اوس به پرېکړه د وسلو په زور کېږي. فیصل د یوې اشارې سره سم د سعودي عربستان ټول پوځ په چټکۍ د پاچا ماڼۍ پر لور وخوځېد او د پاچا ماڼۍ له هر لوري محاصره کړه. اوس فیصل او سعود په مخامخ ټکر کې ولاړو، خو د فیصل پوځ د پاچا له پوځ څخه ډیر زیات او پیاوړی و. له دې امله پاچا خپل پوځ شاته کړ. حالات دومره خراب شوي وو چې د دې دواړو ورونو فیصل او سعود د قضیې د حل لپاره د سعودي عربستان مفتی اعظم له مکې څخه پلازمینې ته راغی. دا مفتی اعظم د وهابي کورنۍ مشر هم و. سعود ډیر حیران شو کله چې ولیدل د هغه خپله کورنۍ او د سعودي عربستان ټولو علماو پاچا پرېښی د فیصل ترڅنګ ولاړ دي. خو ولې ټول خلک پاچا پرېږدي او د فیصل ملاتړ کوي؟ د دې دوه ستر لاملونه شته. لومړی دا چې فیصل بېشکه یو هوښیار او زبردست مشر و، خو دوهم او تر ټولو مهم لامل دا و چې د دې پیښو شاوخوا 200 کاله مخکې په سعودي عربستان کې دوه کورنۍ یوځای شوې وي او د سعودي عربستان لومړی ریاست یې جوړ کړی و. تر ننه پورې همدا دوه کورنۍ د سعودي عربستان تر ټولو پیاوړې کورنۍ ګڼل کېدې او فیصل هغه یوازینی کس و چې د دواړو کورنیو شاهزاده و، ځکه چې د فیصل پلار عبدالعزیز د سعود له کورنۍ و او د هغه مور د محمد بن عبدالوهاب له کورنۍ څخه وه. له همدې امله دواړو کورنیو یو ځای د پاچا سعود پر ضد د شاهزاده فیصل ملاتړ وکړ او بالاخره سعود له خپل تخت څخه ښکته شو او شاهزاده فیصل د سعودي عربستان نوی پاچا وټاکل شو. King Faisal, a desert warrior. أن يتكدر الشرق. له پاچا کېدو سره سم فیصل خپله لومړنۍ وینا وکړه. ویې ویل ای خلکو، ما خپل پاچا مه ګڼئ بلکې خپل دوست او خپل خدمتګار مې وبولئ، ځکه چې ستاسو پاچا زه نه یم بلکې د دې ټولو کایناتو یوازې یو پاچا شته او هغه الله تعالی دی او دا تخت چې زه پرې ناست یم اصلي تخت نه دی بلکې اصلي تخت هم د الله تعالی دی. خو اوس چې فیصل د سعودي عربستان د علماو په ملاتړ پاچا شوی و، هغه له پاچا کېدو سره سم داسې کارونه وکړل چې علما ورو ورو د هغه پر ضد شول. فیصل له واک ته رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي، پوهنتونونه او ان د سعودي عربستان لومړنی تلویزیوني چینل هم پرانیست. په دې چینل کې نارینه کارکوونکي هم او یوه ښځینه کارکوونکي هم، خو د سعودي عربستان علماو دا هر څه نشو زغملی، تر دې چې یوه ورځ د پوهنتون یو استاد د سعودي عربستان په ورځپاڼه کې یو مضمون ولیکه. دا مضمون ډیره یوه ساده خبره وه چې ځمکه د لمر شاوخوا ګرځي، دا نه چې لمر د ځمکې شاوخوا ګرځي. او دا ورځپاڼه په ټول سعودي عربستان کې خپاره شوه. خو کله چې د دې مقالې خبره د سعودي عربستان لوی مفتي شیخ ابن باز ته ورسېده نو هغه اعلان وکړ چې دا ټولې خبرې بالکل دروغ دي او هغه پخپله په هماغه ورځپاڼه کې یوه مقاله ولیکله چې پکې لیکل شوي وو ځمکه د لمر شاوخوا نه ګرځي بلکې لمر د ځمکې شاوخوا ګرځي، ځمکه خو ولاړه ده. د شیخ ابن باز دا مقاله یوازې په سعودي کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خپره شوه. له دې وروسته په ټوله نړۍ کې د سعودي عربستان په علماو خلکو ملنډې وهل پیل کړل او خلکو پر شاه فیصل هم ملنډې وهلې. کله چې دا خبره فیصل ته ورسېده نو هغه حکم وکړ چې په کومو ورځپاڼو کې چې دا خبر چاپ شوی دی ټولې دې راټولې او وسوځول شي. په دې کار سره د سعودي نور ډیر زیات علما هم د فیصل پر ضد ودرېدل او د یادونې وړ ده چې شاوخوا 20 کاله وروسته یو سعودي شاهزاده د لومړي ځل لپاره فضا ته ولاړ او هلته یې په خپلو سترګو ولیدل چې ځمکه څرخي. کله چې هغه بیرته راستون شو نو دا خبره یې مفتی اعظم ته وکړه او له دې وروسته شیخ ابن باز خپله تېروتنه ومنله او په ښکاره یې بخښنه وغوښته. لنډ دا چې په هغه وخت کې د سعودي علما دومره سخت وو چې حتی دغه آیسکریم یې هم حرام باله.
خو د سعودي علماو او فیصل ترمنځ اصلي جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې فیصل او سعودي عربستان لومړنی تلویزیوني چینل جوړ کړ او طبعا د سعودي علماو تلویزیون حرام باله او له هرې خوا د تلویزیون پر ضد اعتراضونه پیل شول تر دې چې یو شهزاده د فیصل پر تلویزیوني سټیشن برید وکړ او هلته یې پر پولیسو ډزې پیل کړې د همدې ډزو پر مهال یو پولیس افسر د ځان ساتنې لپاره پر دغه شهزاده ډز وکړ او هغه ووژل شو دا یو خطرناک حالت و د وژل شوي شهزاده پلار سم د لاس خپل ورور پاچا فیصل ته ورغی او ورته وویل دا پولیس افسر ما ته وسپاره ترڅو زه ترې سر پرې کړم خو فیصل وویل نه پولیس افسر یوازې خپله دنده ترسره کوله غلطي ستا د زوی وه او ترڅو چې زه د سعودي پاچا یم هر څوک چې قانون مات کړي که هغه شهزاده وي او که عام انسان سزا به حتما ویني یعنی فیصل د یو عام پولیس د ژغورلو لپاره د خپل خاندان سعودي کورنۍ سره دښمني واخیسته د دې شهزاده مرګ په یاد وساتئ ځکه همدا مرګ وروسته د شاه فیصل د شهادت لامل کیږي دا هر څه په سعودي کې دننه روانو خو له عربو څخه د باندې هم فیصل ورو ورو یو نړیوال مشر ګرځېدلی و یعنی د باوقاره منځني ختیځ واکمنۍ ته د ښه راغلاست په حالت کې و ځکه کله چې فیصل پاچا شو له لږ وخت وروسته د پاکستان او هند ترمنځ جګړه رامنځته شوه په دې جګړه کې فیصل د پاکستان ملاتړ وکړ او پاکستان د مرستې لپاره یې ورته په ډیره کمه بیه تیل ورکړ چې له امله یې پاکستان او سعودي یو بل ته ډیر نږدې شول او یوازې همدا نه بلکې د پاکستان او هند د جګړې وروسته یوه بله جګړه هم رامنځته شوه د اسرائیلو او عربو جګړه ټول عربي هیوادونه د اسرائیلو پر ضد جګړې ته ولاړل اوس د اسرائیلو سره په لومړۍ جګړه کې د فیصل پلار عبدالعزیز فلسطینیانو سره هیڅ مرسته نه وه کړې خو اوس چې فیصل د سعودي عربستان پاچا و هغه له فلسطین او نورو عربو سره د 100,000 پوځیانو مرسته وکړه خو د فیصل د ډیرو هڅو سره سره بیا هم عربانو دا جګړه د اسرائیلو نه وبایلله او دومره بده ماتې وخوړه چې له دې جګړې وروسته د اسرائیلو اندازه 3 چنده زیاته شوه او ویل کېږي چې له دې جګړې وروسته فیصل دومره غمجن و چې هیڅ چا له دې ماتې وروسته هغه بیا په خندا ونه لید او فیصل هر وخت په یوه فکر کې و چې څنګه له اسرائیلو غچ واخلي د اسرائیلو په دې جګړه کې چې کوم مسلمان هیوادونه ځپل شوي وو فیصل د خپلې خزانې څخه هغوی ټول بیرته پر خپلو پښو ودرول او له همدې ځایه فیصل د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو جنګي الوتکې ټانکونه او جنګي بیړۍ اخیستل پیل کړل ترڅو د سعودي پوځ پیاوړی کړي او له اسرائیلو غچ واخلي اوس چې فیصل له اسرائیلو د غچ اخیستلو پلان جوړاوه ناڅاپي په نړۍ کې یوه داسې پیښه وشوه چې ټوله نړۍ یې وخوځوله یوه ورځ یو عیسوي سړي په بیت المقدس کې د مسلمانانو دریم تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد اقصی وسوځاوه چې له امله د ټولې نړۍ مسلمانان د اسرائیلو پر ضد راپاڅېدل دې عیسوي سړي د مسجد اقصی دننه د صلاح الدین ایوبي منبر ته اور واچاوه دا هغه منبر و چې صلاح الدین ایوبي 800 کاله مخکې په خپله دلته ایښی و او اوس دا منبر په بشپړه توګه په ایرو باندې بدل شوی و ورو ورو دا اور دومره زیات شو چې د مسجد اقصی د چت یوه برخه هم راولوېده وروسته چې له دې عیسوي سړي پوښتنه وشوه چې ولې دا کار وکړ نو هغه ځواب ورکړ ما دا ځکه وکړل چې عیسی مسیح هغه وخت نړۍ ته راځي کله چې مسجد اقصی تباه شي خو اوس د اسرائیلو د حکومت انصاف ته وګوره چې د مسجد اقصی له سوځولو وروسته هم د اسرائیلو محکمې دې سړي ته هیڅ سزا ورنه کړه او ویل چې دا سړی ترهګر نه بلکې لیونی دی که همدا کار کوم مسلمان کړی وای نو ټولې نړۍ به په یو غږ سره هغه ترهګر بللی وای اسلام ته اجازه نه ورکول کیږي چې ځان د سولې دین وبولي اسلام د سولې دین نه دی یعنې زموږ ترهګر دی او د دوی ترهګر لیونی اوس چې دې سړي ته هیڅ سزا ورنه کړل شوه د ټولې نړۍ مسلمانانو په هر ځای کې د اسرائیلو پر ضد مظاهرې پیل کړي او په دې وخت کې د نړۍ ټولو مسلمانانو یوازې یو مشر ته کتل د سعودي عربستان شاه فیصل ته د دې هر څه په لیدو سره فیصل حکم وکړ چې
د ټولې نړۍ مسلمانان مشران په یوه ځای کې راټول شي او په دې کانفرنس کې د یوې اسلامي ادارې د جوړېدو اعلان وشو چې نوم یې OIC او په دې سره طبعا فیصل د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی مشر وګرځېد. اوس فیصل ته دا موقع په لاس ورغلې وه چې د ټولې نړۍ مسلمانان د اسرائیلو پر ضد یو موټی کړي. نو اوس فیصل د نور مسلمانانو مشرانو سره یو ځای پر اسرائیلو د برید پلان جوړول پیل کړل او ناڅاپه په 1983 کال کې د یهودیانو تر ټولو لوی مذهبي اختر یوم کیپر په ورځ عربي لښکرو پر اسرائیلو په ناڅاپي ډول برید وکړ. عربي پوځونه له هر لوري د اسرائیلو خاورې ته ننوتل او له اسرائیلو یې د ټول سیمې بیرته ونیولې. اسرائیل د دې جګړې لپاره بالکل چمتو نه و. له همدې امله د مسلمانانو د فشار له کبله د اسرائیلو پوځونو ورو ورو شاتګ پیل کړ. دا چې پاچا فیصل ولیدل نو د مسلمانانو پوځونو پر لوري یو پیغام ولیږه چې پکې لیکلي وو زما زامنو نن تاسې زموږ سر له ویاړه لوړ کړ خو اوس مه درېږئ د اسرائیلو پر ضد مخ ته روان اوسئ. داسې ښکارېده چې مسلمانان به په څو ورځو کې اسرائیل په بشپړ ډول مات کړي خو همدلته د اسرائیلو مرستې ته هغه ځواک راغی چې فیصل ترې ویره لرله. سوپر پاور امریکا. متحده ایالات د اسرائیلو ترڅنګ ودرېدل. د عربي پوځونو له ویرې د اسرائیلو صدر اعظم له امریکا د مرستې سوال وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره موږ ته میلیارډونه ډالر او وسلې راولېږي. امریکا ځواب ورکړ چې یوازې میلیارډونه پیسې نه بلکې هر څه چې غواړئ واخلئ او لاړ شئ د دې عربانو درس ورکړئ. له دې سره امریکا اسرائیلو ته جنګي الوتکې، ټانکونه او ماشین ټوپکونه هم ولېږل او د امریکا د دې مرستې له کبله اسرائیلو یو ځل بیا عربي پوځونه شاته وتمبول. کله چې دا هر څه د مسلمانانو مشر پاچا فیصل ته معلوم شول هغه مهال پاچا فیصل په خپل دفتر کې ناست و. کله چې هغه ته د امریکا د دې زور زیاتي خبر ورکړل شو فیصل دومره په قهر شو چې هماغه وخت یې ټلیفون پورته کړ او وی ویل د نفت وزیر زما مخې ته حاضر کړئ. کله چې د نفت وزیر فیصل ته ورورسېده هغه مهال د شپې 8 بجې وي او د دوی غونډه پیل شوه خو د نفت وزیر فیصل ته وویل د سعودي ټول تلویزیوني چینلونه له 9 بجو وروسته بندېږي نو که هره پرېکړه لرئ همداوسې باید وکړئ. فیصل لږ سوچ وکړ او وی ویل ولیکئ زه د سعودي عربستان پاچا فیصل بن عبدالعزیز دا حکم کوم چې امریکا ته ټول لیږل کېدونکي تیل دې بند کړل شي او له نن وروسته دې امریکا ته د عربي تیلو یو څاڅکی هم نه ورکول کېږي او په عربو کې چې له چا سره هم تیلو هغو ټولو د فیصل د دې حکم اطاعت وکړ او امریکا ته د تیلو لیږلي بند کړل او امریکا بای بای ټاټا گیا. ځکه چې امریکا خپل 80 سلنه تیل له عربي هیوادونو اخیستل. دا د امریکا لپاره دومره لوی ټکان و چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا اقتصاد هیڅ کله په دومره چټکۍ سره نه و لوېدلی. خو بیا هم امریکا د خپل ملګري اسرائیل ملاتړ پرې نه ښود او د امریکا مرستې له امله اسرائیلو له عربو دا جګړه هم وګټل. له دې وروسته امریکا فیصل ته وویل چې جګړه ختمه شوې ده نو اوس د تیلو بندیز ختم کړه خو فیصل دومره قهرجن و چې وی ویل نه تر څو چې تاسو د اسرائیلو ملاتړ کوئ زه به په تاسو تیل ونه پلورم او له همدې ځایه فیصل یوازې امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خپل اصلي ځواک وښود. فیصل عربي تیل په وسله بدل کړل چې له امله یې د امریکا اقتصاد په بشپړه توګه مات شو. په امریکا کې خلکو سره حتی د موټر چلولو لپاره پټرول نه و تر دې حده چې په پټرول پمپونو کې په لویو لویو ټکو لیکل شوي وو تیل پرېږدئ او خدای یاد کړئ او د امریکا په څیر په سوپر پاور هیواد کې د لومړي ځل لپاره لوډ شیډینګ او تیارې پیل شو او خلک بیا د شمع او لرګیو سوځولو ته مجبور شول. په امریکا کې 15 لکه خلک له دندو ویستل شول او تر ټولو لویه خبره دا وه چې په هغه کال چې فیصل په امریکا بندیز ولګاوه د امریکا تر ټولو لوی اختر کرسمس هم ونه لمانځل شو
بلکې د کرسمس هغه شپه چې تل به له څراغونو ډکه وه، دا ځل په ټوله امریکا کې یوازې او یوازې تیاره وه. د فیصل د ځواک اندازه یوازې لویدیځ کې امریکا ته نه بلکې ختیځ کې جاپان ته هم معلومه شوه، او په جاپان کې دا خبره کېدله چې له اټومي بم وروسته د فیصل بندیز د جاپان لپاره تر ټولو لوی بحران و. اوس چې د امریکا حالات ډیر خراب شو، د امریکا د زغم حد پای ته ورسید او په امریکا کې پټې غونډې پیل شوې چې پکې امریکایانو دا پلان جوړاوه که فیصل دا بندیز ختم نه کړي نو امریکا به په خپل ټول ځواک سره پر سعودي عربستان برید وکړي. فیصل به لرې کړي او د هغه پر ځای به بل شهزاده پر تخت کېنوي. کله چې فیصل ته د امریکا د دې پلان خبر ورسید، هغه امریکا ته یو روښانه پیغام ولیږه: که تاسو پر ما برید وکړئ نو زه به د عربو ټولې د تیلو څاګانې اور ته وسپارم چې له امله به تاسې امریکایان هم تباه شئ. دا چې امریکا دا خبره واورېده نو فیصل ته یې وویل که ته داسې وکړې نو ستا به څه حال وي؟ فیصل ورته وویل موږ تل د صحرا غریب خلک وو، موږ پخوا هم په اوښانو او خرماو ژوند تېراوه او اوس به هم هماغسې وکړو، خو تاسې له تیلو پرته حتی ژوندي نشئ پاتې کېدلی. د دې وروسته فیصل خپله مشهوره وینا وکړه او ویې ویل ای خلکو، زه هغه پاچا نه یم چې په دفتر کې ناست وي او د ټلیفون له لارې جګړه وکړي، بلکې کله چې د جګړې وخت راشي تاسې به ما د پوځ په مخکینۍ کرښه کې ووینئ او زه پوهیږم چې زموږ د دې خطرناکو پریکړو له امله لویدیځ او ختیځ ټول پر موږ په قهر دي، خو زه د دې ټولو هیڅ پروا نه لرم. د فلسطین د ازادۍ لپاره موږ به تر هرې پولې ولاړ شو. که ټول عربي نړۍ اسرائیل په ګډه ومني، زه به بیا هم په یوازې ځان اسرائیل هیڅ کله ونه منم. او اوس نو د نړۍ ټول مسلمانان یو موټی شوي وو او د دوی مشر فیصل و. د مسلمانانو دا یووالی لږ وخت وروسته د OIC په تر ټولو لوی کانفرانس کې ولیدل شو چې د پاکستان په لاهور ښار کې و او د قذافي په شمول د اسلامي نړۍ ټول ستر مشران پکې شامل وو چې هلته لومړي ځل لپاره د یو اسلامي اټومي بم خبره وشوه. کله چې فیصل د OIC له غونډې بیرته راستون شو، د فیصل ځواک دومره زیات شوی و چې بالاخره امریکا د فیصل پر وړاندې په ګونډو شوه او امریکا د فیصل په وینا پر اسرائیلو فشار راوړل پیل کړل چې له عربو سره جوړجاړی وکړي. د دې وروسته امریکا، اروپا او جاپان په ګډه د فیصل مخې ته لاسونه ونیول او د تیلو سوال یې ترې وکړ. نو کله چې د فیصل غوښتنې پوره شوې، هغه له امریکا بندیز پورته کړ، خو د بندیز له پورته کېدو وروسته هم د تیلو بیې راټیټې نه شوې. له همدې امله د فیصل په دوره کې د سعودي اقتصاد په ډېرې چټکۍ سره وده وکړه. کله چې فیصل د سعودي عربستان پاچا شو، د دې هیواد اقتصاد یوازې 2 میلیارده ډالر و، خو فیصل دا اقتصاد له 2 میلیارده 50 میلیارده ډالرو ته ورساوه او ویل کېږي چې په همدغه وخت کې په سعودي عربستان کې د ځمکو بیه په هره اونۍ کې 2 چنده زیاتېدله او په سعودي کې تعمیراتي کار دومره چټک شو چې خلکو سیمټ په هلیکاپټرو کې راوړل او له همدې ځایه د سعودي خلک د نړۍ تر ټولو شتمن خلک شول. اوس چې فیصل د خپل ځواک لوړې څوکې ته رسېدلی و، ویل کېږي چې دا وینا د هغه د ژوند وروستنۍ وینا وه. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية،
إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. أرجو أن تعلموني لقدت علي فإنني د په دې وینا کې وویل موږ د څه شي انتظار کوو کله چې د نړۍ غیرت راپورته شي. د نړۍ غیرت چیرته دی؟ ای زما ورونو، مسجد اقصی تاسو ته غږ کوي، ستاسو مرستې لپاره ژاړي. موږ له څه شي ویریږو؟ له مرګه. د دې ښه مرګ نه علاوه نور ښه څه کیدی شي؟ هغه مرګ چې د الله په لار کې د جګړې پر مهال راشي. او زه له الله تعالی څخه دا دعا کوم که زما په لاس فلسطین آزاد نشي نو ما دې په نړۍ کې یوه لحظه هم ژوندی نه پاتې کوي. او ای الله ما ته د شهادت مرګ راکړه. او له دې وروسته په ډېر لږ وخت کې کله چې شاه فیصل په یوه مجلس کې ناست و، یو سړي هغه وویشت. خلکو شاه فیصل راپورته کړ او روغتون ته یې یووړ چې ویل کېږي د فیصل اخرنۍ خبره دا وه چې زه خپل قاتل بخم. د فیصل د شهادت خبر په ټوله نړۍ کې د اور څیر خپور شو او هر لور ته خلکو ژړل. او د نړۍ ټول مشران د فیصل جنازې لپاره سعودي عربستان ته راغلل ترڅو د شاه فیصل د جنازې لمونځ ادا کړي. کله چې شاه فیصل د ښخولو لپاره وړل کېده خلک د هغه له موټر راچاپېر وو، په چیغو چیغو یې ژړل. خو دا ټول پر هماغه تلویزیوني چینل ښودل کېدل چې فیصل جوړ کړی و. او ویان په ژړا ژړا ویل نن د ټول امت مسلمه تار شو. او په همدې ډول پاچا فیصل ښخ کړی شو. خو اوس هغه سړی چې فیصل یې وژلی و هغه بل څوک نه و بلکې د فیصل خپل وراره و. له همدې امله کله چې هغه له ټوپک سره د شاه فیصل پر لور روان و هیچا د هغه مخه ونه نیوله ځکه چې هغه پخپله یو شهزاده و. او کله چې فیصل د خپل وراره سره د لیدو لپاره هغه ته ورنږدې شو نو د فیصل وراره هغه په سر 2 مرمۍ وویشت او فیصل یې شهید کړ. د شاه فیصل له وژلو وروسته کله چې له وراره وپوښتل شول چې تا دا کار ولې وکړ، شهزاده وویل 10 کاله مخکې زما یو ورور د فیصل لخوا په جوړ شوي تلویزیوني سټیشن باندې برید کړی و چې وروسته پولیسو پر هغه ډزې وکړې او هغه یې وواژه. او زما غوسه هغه وخت راوپارېده کله چې فیصل زما د ورور بدل اخیستو پر ځای هغه پولیس افسر وباخه. او نن 10 کاله وروسته ما د فیصل په وژلو د خپل هماغه ورور بدل پوره کړ. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې شهزاده ته خپل ورور 10 کاله وروسته څنګه رایاد شو؟ او دې شهزاده د تیرو 10 کلونو راهیسې په امریکا کې د عیاشۍ ژوند تېراوه. هلته یې په کلبونو، نشهیي توکو او ګرلفرینډونو خپلې ټولې پیسې لګولې. او همدا شهزاده یو ځل په امریکا کې د نشهیي توکو د استعمال له امله نیول شوی هم و. یعنې 10 کاله دته د خپل ورور د مرګ هیڅ پروا نه وه. او د فیصل له برید څه موده مخکې دی له امریکا څخه بیرته سعودي عربستان ته راغی. او نن هم د نړۍ ډیر خلک په دې باور دي چې فیصل د شخصي بدل له امله نه بلکې پر امریکا او اسرائیلو د بندیزونو له امله ووژل شو. ځکه که وکتل شي د فیصل له مرګ وروسته تر ټولو زیاته ګټه امریکا او اسرائیلو ته ورسېده. ولې چې د شاه فیصل له شهادت لږ وخت وروسته اسرائیلو او عربو د دوستۍ لاس سره ورکړ او ټول عربي هیوادونه اسرائیلو ته د منلو پر لور ورمات شول. او له فیصل وروسته هیڅ یو سعودي پاچا بیا د امریکا پر وړاندې د سر پورته کولو جرأت ونه کړ. فیصل د شهادت څو ساعته وروسته د سعودي شاهي کورنۍ یو نوی پاچا وټاکه، پاچا خالد بن عبدالعزیز. هغه چې واک ته ورسېد سمدستي حکم وکړ چې هغه شهزاده چې پر فیصل یې برید کړی و د ټولو په مخ کې دې ترې سر پرې کړل شي. او بالاخره همداسې وشو. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. او د نورو داسې ویډیوګانو کتلو لپاره سبسکرایب